بسم الله الرحمن الرحیم. زما د یوټیوب چینل ګرانو او خوږو کتونکو په دې هیله او امید چې تاسو به راته روغ جوړ یاستئ. زما خوږو ملګرو له ذهین ټي وي یوټیوب چینل نه تاسو ته حاضر شوی یم داسې یو ښایسته ویډیو سره چې څنګه کولی شو چې مونږ جیمیل اکاونټ، ګوګل اکاونټ، همداشان پلی سټور لپاره اکاونټ جوړ کړو. نو ډېر خلک پوښتنه کوي، زیاتره دا خو ډېر یو عادي طریقه ده، خو زیاتره کسان بیا هم پوښتنه کوي چې څنګه جیمیل جوړ کړو. نو دا ویډیو ما د هغوی د خاطره جوړه کړه. نو زما خوږو ملګرو یو د جیمیل اکاونټ، همداشان ګوګل اکاونټ، ډېر زیات جیمیل ادرس، ایمیل ادرس، دا ټول نومونه همدې ته اخیستل کېږي. نو دا ډېر زیات یو مهم اکاونټ دی، ډېرو ځایونو کې به کار راځي. فار مثال پلی سټور کې مونږ غواړو چې ته اسناد ولیږو، هغه هم د جیمیل ادرس په واسطه، د ایمیل په واسطه مونږ لیږلی شو. همداشان ډېر زیات ویب سایټونه دي، هغې ته بغیر د جیمیل اکاونټ نه، همداشان ګوګل اکاونټ نه نشو داخلی. نو جیمیل اکاونټ، ګوګل اکاونټ، ایمیل ادرس او ایمیل دا ټول یو دی. نو خوږو ملګرو که مونږ دا اکاونټ ونه لرو نو ډېر ستونزو سره مخ کېدلی شو، او باید حتما هر یو کس چې انټرنیټ استعمالوي او هغه لپاره ډېر مهم دی. خو ډېر خلک بیا داسې وي چې هغوی دا نه لري، نو زیات ستونزو سره مخ کېږي. نو دې خاطر مې دا ویډیو د هماغو کسانو لپاره جوړه کړې. نو تاسو به راځو ویډیو شروع کوو. تاسو به راشئ او کروم براوزر به خلاص کړئ. کروم مو چې کله خلاص کړو دلته به تاسو ولیکئ ګوګل اکاونټ. صحیح ده، ګوګل اکاونټ به تاسو ولیکئ او سرچ وکړئ. کله چې مو ګوګل اکاونټ ولیکو او سرچ مو کړو نو دا شان یو صفحه به تاسو ته خلاص شي. خو تاسو به دلته کریټ یور ګوګل اکاونټ په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو دا کلیک کړو دلته دا شان صفحه راځي او دلته به تاسو مکمل معلومات خپل ورکړئ. دلته به خپل نوم ولیکئ او لاندې به تاسو خپل لاست نیم یا تخلص ولیکئ. صحیح ده. دا چې کله ولیکل نو دلته تاسو انتظار شئ لږ ذره، تاسو ته خپله اتومات اویلیبل یوزر نیم چوز کېږي او انتخابېږي چې هغه اویلیبل وي، تیار. نو که تاسو دا نه خوښېږي نو تاسو دلته لاندې اویلیبل نور هم راغلی وي، هغې نه یو کلیک کوئ، حتما هغه کې کوم اویلیبل دي هغه تاسو ته راځي. کله چې مو دا کلیک کړو دلته به تاسو داسې یو پاسورډ ورکوئ چې هغه کې ټول مکس ګوره لاندې دغه ورکړي دي، یوز 8 or more characters with a mix of letters, number and symbols. نو دا وایي چې تاسو باید نو زیات کم تر کمه 8 توري ورکوئ، هغه غټ او واړه حروف، نمبر او سمبولونه دا ټول پکې شامل وي. نو باید موږ داسې یو سټرانګ پاسورډ ورکړو چې هغه هیک کېدل هم سخت وي او څوک نشي پیدا کولی. او بل زیاتره کوشش وکړئ چې هر ته یو پاسورډ مه ورکوئ، خو که ورکوئ نو بیا ډېر زیات ځان سره وساتئ چې تر څو هغه بل څوک پیدا نه کړي. نو تاسو به دلته پاسورډ ورکوئ. زه ورکوم افغان 1 2 3 4 یا به تاسو همداشان سمبولونه ورکوئ. نو بیا به تاسو یو غټ حروف ورکوئ. صحیح ده. همداشان به هماغه پاسورډ مو چې کوم ورکړی وي هماغه به تاسو همدلته هم ورکوئ. نو که چېرته غواړئ غلط شوي نه یاست نو شو پاسورډ ووهئ چې دواړه یو شان دي او که نه دي. دا ګورئ دا دواړه یو شان دي. نو بیا به دلته تاسو نیکسټ ووهئ. نیکسټ مو چې کله ووهلو نو لږ به انتظار شئ تر څو د معلومات ثبت شي. کله چې معلومات ثبت شول نو داسې یو صفحه راځي، دلته به تاسو دغه بیرغ باندې کلیک وکړئ او دلته به افغانستان انتخاب کړئ. نو دلته به تاسو خپل نمبر ورته ورکړئ، 0 به نه وهئ او خپل نمبر به ورته ورکړئ. نو زه خپل نمبر ورکوم او همداشان به تاسو بیا نیکسټ ووهئ. کله مو چې نیکسټ ووهلو دا نمبر دلته ماته وایي چې دا ډېر استعمال شوی نمبر دی، یعنې دې ما خو بل اکاونټ هم جوړ کړی، خو زه داسې یو نمبر ورته ورکوم چې تر څو نوی اکاونټ مې نوی پرې جوړ کړی.
نو دلته د نمبر ته کوډ ځي او زه به دغه کوډ ترلاسه کړم. دا ګورئ تاسو ما ته کوډ راغی او زه به دا هم ولیکم. دا به تاسو ویریفای کړئ او چې کله هم ویریفای شو تاسو به دلته مکمل ریکوري آپشن ریکوري ایمیل ادرس ریکوري ایمیل ورکړئ. تاسو ریکوري ایمیل زه خپل تاسو باید داسې یو ایمیل بل هم غواړئ که نه وي پروا نه کوي خو که چېرته تاسو بل ایمیل ادرس لرلو نو هغه حتما دلته ورکړئ. که چېرته تاسو نه خپل پاسورډ هیر شي نو هغه باید دلته بیا تاسو ورکړئ نو هغه به تاسو ته بیرته همدغه جیمیل بیرته راوځي نو یعنې نه به ورکېږي له تاسو نه. دا معلومات مکمل ورکړئ او دلته به تاسو برډے ورکړئ او جینډر به انتخاب کړئ. همداسې به ټول مکمله معلومات ورکړئ. دلته به تاسو نیکسټ ووهئ. کله چې مو نیکسټ ووهلو نو دلته بل صفحه راځي. دلته به هم بیا تاسو yes I am in ووهئ. نو ګران دوستانو دا زمونږ جیمیل چې دی دا بس نور مکمل شو. دلته به اګري ووهئ او مونږ خپل ګوګل اکاونټ جیمیل ادرس همداشان ایمیل او دا مونږ جوړ کړو او ډېر اسانه طریقې سره دا به مونږ ته خپله دا ګورئ تاسو زمونږ په خپله براوزر کې ساین ان هم